سلامونه او احترامات ستاسو ورور ډاکټر آصف اظهار یو پیر بیا تاسو سره او نن خبرې کوو جناب د انډې باره کې د اګې باره کې چې د دې زمونږ د ماشومانو په صحت څومره پازیټیو رول دی. نور یعنی لوی هم استعمالولی شي، زه دا نه وایم چې لوی کسان دي نه استعمالي، خو نن تاسو ته د ماشومانو دپاره دي داسې فایدې ښیم چې که تاسو خپلو ماشومانو ته د ماشوموالي نه وړوکي عمر نه د انډې خوړو عادت ورکوئ او دوی له انډه یا اګې چې کوم د ریګولر ورکوي نو دوی ته څه فایدې حاصلیږي. د ماشومانو ګروت چونکې ډیر زیات تیزی سره کیږي، د دې وجود ته چې کوم دی نو کیلشیم پکار وي، د دې وجود ته وایټامین ډي پکار وي، دې کې مختلف پروټینز پکار وي او خاص کر زود هضم پروټینز. ټولو نه زود هضم پروټین چې زر هضمیږي او بدن دپاره د ټولو نه ضروري شیز دی نو ا دی جناب البیومین چې کوم په دنیا کې د ټولو نه زیات البیومین په انډه کې دی. د انډې دا سپین دا یو داسې پروټین دی چې د دې چاته هم بندش نشته، که ا د زړه مریض وي، که ا د ګردې مریض وي، که هغه د شوګر بلډ پریشر مریض وي، دا البیومین چې کوم دی دا خوړی شي. نو البیومین زموږ د ماشومانو دپاره ماشومانو صحت دپاره انتهایی زیات ضروری دی، ځکه چې زموږ د ماشومانو کله ګروت کیږي، د دې اعضا جوړیږي، د دې اعضا چې کله ګروت کوي، د د هایټ چې کله راځي، د د چې کوم ویټ راځي د دې ماشوم نو هغه په پروټینز باندې ډیر زیات ډیپندنٹ دی. نو دې ته که تاسو زود هضم پروټینز د ټولو نه اسان او د ټولو نه ارزان پروټین البیومین دا د دې خوراک کې زیات وي نو د هغې به ګروت ډیر زیات ښه کیږي ستاسو د ماشومانو. اکثر خلک وایي زموږ ماشومان کمزوري پاتې شو، دا لویږي نه، دا غټیږي نه، د دې وجود ښه نه دی، د دې صحت ښه نه دی. نو دغه ماشومانو ته تاسو انډو استعمال شروع کړي، له انډه ورکوي، په دې کې دا کم پروټینز چې کوم دي البیومین دا ډیر ضروری د ټولو نه زود هضم او ټولو نه پرایمري د ټولو نه اول پروټینز دی، د ټولو نه سپک پروټین دی په بدن کې چې کوم پکاریږي. نو دا خپلو ماشومانو ته که زیات کړي د هغې پروټین انټیک ښه شي نو ستاسو ماشومان د هغې ګروت ورسره ډیر زیات ښي. بیا جناب څنګه چې ما وویل چې د ایګ شیل کې او دې د پاسه دا جلی چې دي کې کیلشیم مقدار شته، دې کې وایټامین ډي شته، نو هغې نه دې ته کیلشیم او وایټامین ډي ملاویږي، د دې د هډوکو چې کوم ګروت دی ډیر زیات ښه کېږي. نو اکثر ماشومان منډې ترډې وایي راشي ستړي شي، وایي یاره زما خپې خوږېږي، لاسونه خوږېږي. نو که دې ته تاسو شوده یعنی پی او انډه د دې استعمال زیات کړي ستاسو ماشومان به هېڅکله دا شکایت ونه کړي چې یاره د دې جوړونه یا د دې خپې لاسونه خوږېږي. بیا جناب راځو نورو څیزونو ته چې په دې انډه کې دي. په دې کې بوران دي، په دې کې مختلف قسم منرلز دي، مختلف قسم نمکیات دي، پکې مختلف قسم څیزونه چې کم زموږ د صحت لپاره ضروری دي، مختلف وایټامینز دي. د انډې دا زیړ چې کم دی نو دا اوس او دې کې هغه فیټس دي، هغه قدرتي چربي د دې کې لږه شان چې کم زموږ د هارمونز لپاره انتهایی زیاته ضروری ده. اوس ماشوم چې کله ګروت کیږي نو د ټول سیستمز جوړیږي، د لپاره چې کوم دی نو کاربوهایډریټس هم پکاري، فیټس هم پکاري، د چې کوم دی وایټامینز هم پکاري، د ته پروټینز هم پکاري. نو په انډه کې کاربوهایډریټس خو نشته، خو فیټس، پروټینز، منرلز دا په ښه ټیک ټاک مقدار کې په انډه کې موجود دي. نو یو داسې غذا ده چې تقریبا په هر یو کور کې اویلیبل ده، ډېره په اسانۍ سره ملاویږي. خو که موږ خپل ماشومانو ته لږ دا عادت ورکړو چې دوی د انډې استعمال کوي نو دوی به ورسره ډېر زیات ښي. بیا دا نیم پوخته شان انډه چې کوم ده ستاسو ماشومان چې کله دی وینینګ ډایټ ته موږ راړو، د شپږ اتو میاشتو لسو میاشتو ماشومان وي چې هغې د مور پی استعمالوي یا نور داسې پی استعمالوي او دغه پیو سره دلته موږ ټوس غذا یعنی سالډ خوراک شروع کول غواړو نو داسې نرمه غذا لکه الو هغه ورته معده کې میندې یا د وریجو کیر ورته جوړ کړي یا داسې مختلف نور څیزونه چې ورته معده کې ډېر ورته نرم کړي او هغه نرمه غذا چې کوم دی دا ماشومان د کال یو نیم نه کم ماشومان چې کوم دی دی خوري. په دغه ټایم کې د غاښونه راخیږي، په دغه ټایم کې د ګروت کیږي. نو دغه دپاره انتهایی زیات ښه څیز دی که دلته دا پروټینز ملاویږي. نو د خپلو ماشومانو د ښکلا دپاره که دوی تاسو له دا څیزونه ورکړي د دې خوراک کې انډه شامله کړئ نو که تاسو وګورئ دا ماشومان ډېر ښکلي ببلو ببلو ماشومان وي، سره سپین ښایسته غټ او دا ماشومان چې کوم دی د دې ګروت ډېر زیات ښه وي. بیا ماشومان چونکې بیماریږي زیات، دې دپاره انرژي ریزروز زیات پکار وي. نو انرژي ریزروز چې کوم دی انډه دا داسې څیز دی چې دا مونږ کې پروټینز او مختلف انرژي ریزروز جوړوي. دې نه وجې نه چې کوم دی په دې ماشومانو کې انټي باډیز جوړیږي او دا انټي باډیز د عمر دپاره دا بیا ضروري وي چې دی بیماریږي نه. نو په دې ماشوموالي کې که د امیونټي ښه وي، د ګروت ښه وشي، دې ځوانۍ ته په یو ښه طریقه یو ښه صحت سره ورننوځي نو دی چې کوم دی په عمر کې بیا د ده د ځواني ډېره ښه تېرېږي، د بیماریانو نه پې بچ وي. نو انډه یو داسې څیز دی خصوصا د ماشومانو دپاره نن ما ذکر وکړو چې ډېر داسې اسان څیز دی، پخېږي هم زر، تیارېږي هم زر، ملاویږي هم زر. نو که تاسو ماشومانو ته ناشته کې ورکوئ، دا که سکول ته ځي او دوی له یو دوه بوایلډ یعنې ویشېدلې انډې ورکوئ د لنچ دپاره، یا کله ماشومان اکثر
کور کې مازیګر کې اکثر د ماشومانو د خوراک ټایمونه داسې بدل وي ګډوډ وي نو دی اکثر داسې اډ ټایم کې خوراک غواړي نو که دغه ټایم کې تاسو دی له انډه ورکوئ نو هغې سره یقیني طور د دې صحت به هم ښي او د دې د خوراک چې کم دا ضروریات دي دا به ورسره هم پوره وي. امید لرم دا معلومات به ستاسو لپاره فایدهمند وي او که تاسو ګڼئ چې فایدهمند دي نو دا ویډیو لایک هم کړئ او زیات نه زیاتو ملګرو سره شیر هم کړئ چې هغوی ته هم دا معلومات حاصل شي. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.